علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طالبان ورونو د علم په میدان کې غټ جیونه چې دي هغه پوهنتونونه او مدرسې او مکاتب دي. علامه ابوالحسن علي الندوي رحمه الله دلته په دې کتاب کې عنوان کړي مشکلات الشباب فی جامعات الدینیه وعلاجها السلیم. د ځوانانو مشکلات په پوهنتونونو په جامعاتو کې کومې جامعې چې دوی لري مدرسې لري په هغو جامعو پوهنتونونو مدرسو کې د ځوانانو مشکلات شي دي. طالبانو ورونو مونږ لا تر اوسه پورې په دې اهمیت نه یو پوه سوي پوهنتون مکتب و مدرسه دا د ځوانانو ځالې دي. کله چې مرغۍ یا چوغک خپل بچي تربیت کوي تر څو چې وزرونه ورته راځي نو هغه په خپلو ځالو کې آشیانه فارسي کې ورته آشیانه وي او ځال عربي کې ورته وکر او کار وي. نو په هغې کې بچی تربیت کوي. کله چې بچی تربیت سي له هغې نه وروسته بیا را الوزوي. نو تاسې په دې ځان پوه کوئ طالبانو ورونو چې د پوهنتونونو او مدارسې چې دي او مکتبونه دا ټول د ځوانانو دپاره ځالې دي. نو ځاله کې باید د بچي تربیت ډېر ښه وسي. ځالې ته د اسلامي امت داعیانو دعوتګران د اسلامي امت له رهبرۍ نه دې ته باید ډېره توجه وسي ځکه دا ځالې دي. دې ځالو کې د بچي ښه تربیت وسي. داسې نه وي چې بچی لا وزرونه یې نه راغلي مخکې له مخکې روالوځئ. کم بچی چې له ځالې نه مخکې له مخکې روالوځي لا بڼکې نه یې پرې راغلي نو پیشکې خوري د پیشکو ښکار ګرځېږي. او بل دا ده چې ښه هلته تربیت سي. نو ځالو ته د اسلامي امت داعیان باید ډېر متوجه سي. کم مشکلات دي په مدرسو کې په پوهنتونونو کې او په جامعاتو علمیو کې چې له هغې سره ځوانان مخ دي. یو لوی مشکل دا ده لغه اسبابو رئیسیو نه یو له لویو اسبابو نه دا ده چې دا ځوانان چې دي چې د جامعې او مدرسې نه دته کومه زده کړه ورکول کیږي دی په دغه علم باندې یا دا کوم شی چې جامعه دته ورکوي دا مدرسه او پوهنتون یې ورکوي نو دی دغه شي ته ډېره ښه عقیده نه لري. ځوانانو یو مشکل دا ده د ځوانانو یو سړی چې اوبو کې غرق وي لامبو یې هم نه ده زده او اوبه یې وړي هر هغه شی چې ده ته نجات ورکوي هغه ته دی لاس راچوي. نو ځوانان چې په مدرسه کې دي کوم علم چې دوی ته ورزده کیږي یا په پوهنتون کې دي او یا په مدرسه کې دي دا استادان چې کوم شی ورزده کوي دوی باید په معلوماتو باندې داسې عقیده ولري چې دا ماته نجات راکوي. سم عقیده ور باندې ولري د ځان دپاره داسې مهم وبلي لکه یو سړی چې اوبو کې غرقي هر څه شي ته لاس ورچوي چې ماته نجات راکوي نو هماغه نجات ولا نو څومره ورته محتاج ده دی. تم باید د معلوماتو ته همدومره محتاج سي چې اسلامي ټولنه پې باندې راپورته سي. او دا د خپل اسلامي امت نن د غرقېدلو په حالت کې ده. کم معلومات چې په جامعاتو کې تاسې ته درکول کېدل نو هغه معلومات داسې وبلئ لکه یو سړی غرقېږي یو شي باندې نجات پیدا کېږي هغه څومره اهم بلي نو تاسې معلومات داسې اهم وبلئ. د جامعو او د مدارسو د مکتبونو یو لوی مشکل نن دا ده د ځوانانو چې هغه دې معلوماتو ته هېڅ اهمیت نه لري. څوک په موبایل مصروف دي څوک داسې انسانان له همدې مدرسو له جامعاتو له پوهنتونونو نه وځي چې د هغوی خط نه یې زده. مونږ ته امتحانونو کې د طالبانو معلومات ډېر کېږي خط یې نه یې زده. خپل مفهوم چې د ده په باطن کې کم راز و مقصد ده تا ته د قلم په ژبه
او په ژبه په یو باندې هم نسي بیانولی. انسانانو کې دومره همتونه مړه سوي دي. نو دا د جامعاتو یو لوی غم دا ده. یوه خبره سي جمله معترضه کوم طالبانو ورونو، زه کله کله وایم چې دغه خارجي نړۍ نه ډېر علما اوس د امارت له فتح نه وروسته راځي. وړه مدرسه یې پرې لیکلي جامعه هغې مدرسې ته ویل کېږي چې په هغه کې ټولې څانګې د علوم اسلامیه ویې ګورئ. اصل جامعه هغې مدرسې ته ویل کېږي. دا که سړی فکر وکړي دا خپله په ځان یو ریشخند وهل دي. اصل کې جامعه په نړیواله اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې هغې کې تخصصات کېږي. ګورئ مثلا هلته تخصص في الفقه المعاصر، في التفسير، في علوم القرآن، هلته في الادب العربي، هلته په حدیثو کې، په مصطلحاتو د حدیثو کې، په جرح او تعدیل کې، په دې ټولو علومو کې په هغې کې تخصصات کېږي. دې ته جامعه وایي. د په مدرسه کې به ویل کېږي کافیه نوم به پرې لیکلي جامعه. زه کله ډېر وشرمېږم چې د علما راځي او په مدرسو ګرځېږي چې پوښتنه وکړي دلته تاسې چی وایې کافیه، نو په جامعه دې ولې پې باندې لیکلې ده. لکه ریشخند داسې ده، لکه دا ملا نصرالدین غوندې خبره. ملا نصرالدین خو بیا هم ښه وایي په دوکان یې لیکلي وو چې دلته ګوړه نسته او منځ کې یې ګوړه خرڅوله. نو چا ورته ویلې چې نو خرڅوې ګوړه او سته ده نه پکې، وي دا موچان کاپیران بیا راخبرېږي. حتی چې ګوري چې دلته ګوړه سته بیا موچان راځي. وي تا عنوان یو شی ده، معنون دی بل شی ده. یعنې طالبانو ورونو خیر د تاسې په همدې لږ فکر وکئ. مونږ دې تنا په دغه جې کې چې لیکلي مو جامعه یې ورسره. جامعه یو لوی پوهنتون ته وایي چې ټولې علمي تخصصي څانګې ولري، هغې ته جامعه ویل کېږي. تاسې خپلو مدرسو ته اوس خیالاتو کې لاړ شئ، تاسې کلي کې هرې مدرسه باندې جامعه نه ده لیکلې. دا یو قسم ریشخند غوندې ده په ځان وهل. مونږ په علم کې دومره ماته خوړلې ده، هغسې بر کېږو چې روان یو ورته ودرېږه شیخ صاحب راغی را دې خواته څه. کم شیخ صاحب چې مدرسه کې درېیمه درجه ده، پنځمه شپږمه ده او لیکلي پې باندې څوک دي؟ جامعه دي. الله عز وجل دې مونږ په حال باندې رحم وکړي. دویم دا د طالبانو ورونو د ځوانانو یو لوی مشکل دا ده. ځوانان د یو بل مشکل سره مخ دي. هغه دا ده چې د معلمینو د مربیانو هغه څوک چې پوهنتونو مدرسو مکتب کې درس دی ځوانانو ته وایي، دا ځوانان په خپلو استادانو شکمن دي. شکمن ځسې دي هغوی داسې فکر کوي د شاګردان چې دا استادان درس ته چې راځي دا داسې دي لکه دوکانداران غوندې. دوکاندار دوکان ته لاړ سي، هلته پیسې وګټي. یا هغه سړی چې وظیفه لري هغه لاړ سي ځان ته مازې پیسې حلالي کړي. نو باید د شاګرد په استاد داسې عقیده ولري چې دی په رښتونې معنا باندې د ما د تربیې غم ورسره ده، یو درد ورسره ده. د ما د روزلو هدف یې ده چې ما ښه وروځي. دا مقصد نه ده چې ما زه کسبګر غوندې ده. تاسې نن فکر وکئ طالبانو ورونو، په مکتب کې، په مدرسه کې، په پوهنتون کې، په څلور درې واړو ادرسونو نه د شاګردانو یو شک په استادانو باندې دا ده علی الاکثر چې دوی مازې کسبګر دي راغلل بیرته ځي او ورځ چې پوره سي ساعت بیرته ځتي روان سي. دا درد نه وي ورسره چې زه څنګه د دې په دغه موده کې چې ما ته دا راکړل سوې ده چې زه د شاګردانو ښه تربیت وکړمه، داسې تربیت یې وکړم چې د امت راپورته سي او د امت مزل وکړي. داسې حالت باندې دوی نه تربیت کوي. دا یو بل لوی مشکل ده. ويرونهم محترفين بالصناعة التعليم ولا يمتازون عن المحترفين الآخرين من أصحاب المهن والصناعات بكثير. بس فکر کوي دکاندار چې دکان ته ځي د مولام چې راغی درس ته د دکاندار فرق نسته ده. هغه هم خپله سودا خرڅوي، دی هم خپل علم خرڅوي، په مقابل کې تنخوا اخلي، نور هېڅ مقصد نسته ده. نو دلته یو شک چې د ځوانانو پیدا سوی، د علم سره ناشوقي چې پیدا سوې ده د استادانو د وجې نه پیدا سوې. تاسې طالبانو په خپل ژوند کې فکر وکئ، داسې استاد سره چې مخ سئ چې هغه سره تربیت د امت غم وي، د هغه درس د شاګردان داسې په طبیعت باندې کینی، یو اعتماد د شاګردو د استاد په مابین کې پیدا سي. نو چې پیدا سو دغه خبرې هر یوه قیمتي ځان ته بلي، د شاګرد هم پې باندې لوړېږي. او هغه استادان چې هغه لکه کسبګر غوندې داسې وي، استادان یې خبرو ته غوږ نه نیسي، استادان شاګردان یې خبرو ته غوږ نه نیسي، کوشش کوي چې زر دی درس خلاص کړي.
دا هم کوشش کوي چې زر مې سات پوره سي شاګرد هم وایي چې وخت یې زر پوره سي یو لوی مشکل د ځوانانو نن دا د تاسې فکر وکړئ چې استادانو کې د دعا یو چا راته ویلي یو مولي صاحب یې راته یادو یو مدرسه کې مدرس و ټلیفون به یې ګرد به ګرځېده چې ټلیفون کې به د خپلو کتابونو عکسونه واخیستل چې به ګرځېده د شپې به چیرې ویده صاحب یې وکتل چې بېرته راغی سهار به یې طالبانو ته درس ویلي نور به خپل ګرځېده را ګرځېده نو کتاب خو ستړي غواړي طالبانو ورونو له هر بدن دغه وینه ځبېښي د کتاب مطالعه او درس ستړی کوي سړی